ورک حیران دی. زړې جامې او په پښو یې زاړه ربړي چپل. په 14 کاله عمر کې په لومړي ځل یوې پخې ودانۍ ته راغلی افغان کډوال نصیب الله دی. نه مې په خوب لیدلی و نه مې دا ځای لیدلی و. اوس چې نن چې راویستلو موږ سره معلم نو دا دغه ادارې مې ولیدلې پوهنتون و. هو په کوټه کې د انفارمیشن ټکنالوژۍ پوهنتون ته راغلی او دلته یې په لومړي ځل دغه هم ولیدل. ومې لیدله ډېر کتابونه کمپیوټر مې ولیدلی موبایلان مې ولیدله چې دغه نور ډېر شیان مې ولیدله ټیبلان مې ولیدل میزونه مې ولیدل ډېر خوشحاله شومه په دغه وجه. د کډوالو لپاره کارکوونکي ادارې UNHCR او د بیوټمز پوهنتون په مرسته د یوه ورځنۍ مطالعاتي دوره کې د نیو سرانان پښین د افغان کډوالو د لیسې 28 زده کوونکي او 6 ښوونکي راغلي دي. یوازې کډوال زده کوونکي نه بلکې د دوی استادان ان د لیسې مدیر یا پرنسپل یې لا حق حیران دی. زما عمر 34 کاله دی او 18 کاله کېږي چې زه د مدیر په حیث باندې یا د پرنسپل په حیث باندې کار کوم. زما په ژوند کې ما تر اوسه پورې دغسې ځای او داسې حالت نه و لیدلی لکه نن چې مې ولیدی. هغه څه شو هغه دا و چې موږ د یو کیمپ څخه یا د پنډغالي څخه افغان کډوال د ښوونکي او زده کوونکو په شمول رالو دلته په بلوچستان ایالت کې بیوټمز یونیورسټي ورته وایي هغه مو وکتله چې د هغه ماحول د هغه کوم دلته درسي مواد د هغه کوم زده کوونکي طالب علمان دا شان موږ ولیدل. زما خپله په ذهن کې هېڅ داسې تصور نه کېدی چې زه به داسې ځای وینم او داسې حالاتو سره به زه مخامخ کېږم. اوس پرې تاسې کمپیوټر پر موس باندې لاس ایښودل شوی خو نه په خبره یې دوی چې څه وزده کوونکو ته په ښوونځیو کې ورښایي هغه یې په خپله کله لیدلي او نه یې تجربه کړي. زموږ تعلیم چې دی هغه پر بالکل پر نه تعلیم باندې حساب دی. وجه چې شته وجه دا نه چې زموږ دپاره درسي مواد نشته. ما تعلیم کړی دی H2O فارمولا. زه خپله نه یم په خبر چې اکسیجن دی هایدروجن دی. نور نه اکسیجن پیژنم نه هایدروجن پیژنم چې دې څه شي نه مې لیدلي نه په خبر یم. د بیوټمز پوهنتون د انټرنیشنل سینټر فار ریفیوجیز اینډ مایګریشن سټډیز مدیر حمل اسلم وایي د زرګونه ځای زده کوونکو ترڅنګ یې تر 2500 زیات افغان کډوال زده کوونکو ته د یاد پوهنتون دوره ورکړې ترڅو هغه دا ماحول وګوري ولوړو او ښو زده کړو ته یې وهڅوي او همدغه یې موخه ده. موږ یعنی مقصد دا دی رابسي ماحول به وګوري خپل یعنی ذهن جوړ کی پر مخ ته ایجوکیشن کې. زما په خیال دا وزټ ډیر مهمه ده. هغه یو زده کوونکی چې نو لسم کې دی یا 9th کلاس کې دی هغه خپل فیوچر ډیسایډ کېدای شي. د افغان کډوالو فعال او مدیر ظاهر پښتون په خبره د بلوچستان په 10 افغان کډوال کیمپونو کې 38 ښوونځي دي چې پکې شاوخوا 10,000 زده کوونکي او زده کوونکي دي. خو په خبره یې چې دا ټول له جدیده تعلیمي درسګاهو او اسانتیاوو بې برخې دي. حفیظ الله ستوری شیراني VOA ډیوا کوټه.